همدرد د هغوی اواز د هغوی په غم کې ککړي. بیا په دې حواله سره هغه مظلوم، هغه بېوسه، هغه غریب، د کم قوم دی، د کم ملک دی، د دې سره زموږ غرض نشته. چې په کم ځای کې مظلوم دی، مجبور دی، بېوسه دی، غریب دی، نو زموږ رور دی، زموږ خور ده، زموږ لور دی، زموږ لور ده. بیا په قامي سطح باندې موږ پاکستان کام نه ګڼو، دا ملک دی. په دې کې بیا قومونه دي. بیا د پښتونخوا وطن خبره کوو، یوازې د پښتون کام خبره هم نه کوو. پښتونخوا وطن کې کوهستان هم دی، په دې کې چترال هم دی، په دې کې هزاره هم ده، په دې کې هندکو ول هم دی. نو ځکه هغه شاونیزم چې کوم چاته وایي چې زموږ نه کم از کم زموږ په اعمال کې، سوچ کې، په خبرو کې چرته نه. نو تګلار څه ده؟ تګلار دې ته داسې ده چې موږ د شپږو نقطو په شکل کې، اوس خو 4 کال دی، خو 12 اپریل 2014 کې ډاکټر خالق زیار صاحب یې کنډکشن کولو، سیکټري و د هغې، خدای دې وبخي. نو دا نقطې هم په ګوته کړې وې. خو د وخت سره سره هغه شپږ نقطې بیا د 118 سوالونو په شکل کې شوې. د هغه سوالونو وجه دا وه چې یو خو شپږ نقطو باندې نیغ په نیغه څوک دومره پوهېدل نه، د بل پوهول ګران. نو چې کله 118 سوالونه شو نو هغه آسان شو. دویمه خبره دا ده چې سوال اوچتول تر ټولو نه اول زموږ ذمهواري جوړېږي. په دې ملک کې مولا سوال نه مني، په دې ملک کې جرنیل سوال نه مني، په دې ملک کې خان سوال نه مني. پکار دی چې موږ ټول وطن سوال کړو، چې د هر ذهن ته سوال ورواچو، چې سوال ورواچي، چې په سوال پوه شي، جواب به دا کام لټوي، اپسې به ګرځي. بیا په دې کې چې کوم معروض دی زموږ، هغه معروض باید چې موږ وپېژنو چې دې څه، لکه څنګه چې غفران احمد د تاڼې او د عدالت خبره وکړه، دا نمونه د دې خاورې او د ماحول او د چاپېریال یو معروض دی، یو حالات دي چې هغه باندې ښه ځان پوه کړو، ومنو او په یخه سینه ومنو. دا نه چې موږ ډېر پیاوړی کړو یا اسمان پیاوړی. په دې وخت کې پښتونخوا وطن په سیاسي، سماجي، کلتوري او اقتصادي 4 اړخونه په حواله دا یو یرغمال وطن دی. دلته د دهشت تورې تیارې دي. موږ منو یا نه منو، خو زموږ ټول کام یو یریدلی قوم دی. بیا موږ مکمل طور باندې جنګزده وطن یو. د جنګزده وطن چې څه تعریف ډیفینیشن وي، نو د هغې په حساب سره څومره مړي پکار دي چې زموږ نه دي شوي، څومره قتلونه، شهادتونه پکار دي، څومره اغوا برایتوان پکار دي چې زموږ نه دي شوي، څومره د بم چودنې پکار دي چې زموږ په علاقه کې نه دي شوي، څومره خلک بې کوره کېدل پکار دي چې زموږ نه دي شوي، څومره برین ډرین یعنې دماغ خلک چې د وطن نه په وتو مجبور شي، څومره خلک پکار دي چې زموږ نه نه دي تللي، څومره سرمایه ده د یو وطن نه تلل پکار ده چې زموږ نه نه دي تللی. نو موږ جنګزده هم یو. اوس په دې ټول حقیقتونو کې یو بل حقیقت دی چې زموږ د پرهرونو، زموږ د تکلیفونو، زموږ د مسلو आवाज نشته. شاعر به په ژبه کې ویلي وي، خو هیچا نړۍ ته، وطن ته، ملک ته دا زموږ حقیقي حال نه دی بیان کړی. نو یعنی موږ یو ګونګا قوم یو. بیا په بل ماحول کې
یعنی دا کام دا د نارسیزم نرګسیت دا خو ډېر خراب ترین شی دی اوس شته نه خو د نرګسیت خو اوس موږ شرمېږو چې موږ ووایو چې خوشحال خان هم زموږ مشر و احمدشاه بابا هم زموږ مشر و شیرشاه سوري هم زموږ مشر و موږ د هغه دور نه تېر شوي یو نن موږ بې موره بې پلاره کام یو دا چې څومره مایوسي تاسو ذکر کوئ د هغې مطلب دا دی چې موږ بې موره بې پلاره کام یو نو دا زموږ معروض دی اوس په دې معروض کې په دې بدترین حالاتو کې که چېرته چا دا ویلې وي چې لکه څنګه چې چیرمن صاحب ووی اکرم خان چې یو شپېته کاله عمر مې دی مثلا دا څوک راته ووایي چې د ستاسو د دې نسل تر عمر پورې به ستاسو دا حال وي هغې نه پس به تاسو ته اختیار میلاو شي موږ به تېر کړو یا دا راته ووایي چې 5 کاله به نور هم داسې ساتمه برداشت کړئ خو نم په دې پرېږدي دم بخي په دې کې لکه چاړه چې در پسې راوالي وسایل هم درنه لوټي بېعزته کوي دی هم یعنی هغه جنګزده وطن چې دا دومره مړي موږ ورکړل په یو فاټه کې 3200 قبایلي مشران شهیدان شول د ټول دهشتګردۍ د پاکستان د دغه مطابق چې 2,000 په دهشتګردۍ کې خلک مړه شو نو په 2,000 کې 52,000 پښتانه دي د دې باوجود هم په لاهور کې یو دماکه وشي وایي څوک چې د پښتون جامې اچوي څوک چې کاوه خرڅوي څوک چې خشکه میوه خرڅوي دا دهشتګرد دی نو ټول پښتانه چې کم ساده سرمایه کار پښتون ته څه نه وي دا یو خبریال دی د پینټ والا ته څه نه وي د موټر والا ته پیسې نه وي خو هغه غریب هغه داسې پښتون راته وښیه چې د پنجاب او د سیند تاڼو ته نه یې بوتلی شوي چې دا بل حال دی بیا درسره اوس په داسې حالاتو کې زموږ تګلار څه پکار ده خو د هغې نه لږ مخکې لږ د وسایل معمولي خبره درته کومه دې پاکستان ته تاسو 80% اوبه ورکوي تاسو ته 4% میلاویږي د دې پاکستان د اوبو بجلي ته 80% بجلي ته ورکړې ده اوس هم د خپل استعمال نه 2 ګونه زیاته بجلي ستا ده او د بدترین لوډ شیډینګ هم پتا کوي د بجلي غل نوم پتا باندې دي صرف د لاهور صرف د پنجاب د بجلي غلا د پنجاب د بجلي غلا د خیبر پختونخوا او د فاټا د ټول استعمال نه زیاته ده بیا هم غلطه د بجلی تقسیم یې داسې وکړو چې د خیبر پختونخوا او د فاټا د صنعت لپاره ټوله بجلي دا 80 میګاواټ د پنجاب لپاره دا 8000 میګاواټ صنعت لپاره د دې لپاره چې دا 500 کیوي ګریډ سټیشن وي اخر دا خو بس زورور تارونه به وي نو کارخانه به چلیږي که نه په دې کې 500 کیوي ګریډ سټیشن په پنجاب کې جوړ شول تا بجلی ورکوله د پاکستان د جوړېدو سره دې ورکوله تا ته په 1995 کې یو شیخ محمدو کې یو ګریډ سټیشن دی تر اوسه پورې بجلي ته پته کې ګریډ سټیشن دی یو دی تاسو ته پته ده چې د کشمیر ته بجلي څوک ورکوي دا د پیسکو نه د پاکستان د ټول بانک لینډینګ ته ورته وایي که نه د سرمایې گردش او بیا هلته د بانک سرمایه خرڅ کېدل په دې کې 80% پنجاب دی د ستا او د بلوچستان دواړه 1% دي دا د حال دی په بجلي کې بیا د په وسایلو کې خو ډېر شوي نه دي د ملکنډو د ثوابې لیاقت یوسفزۍ ملګری راغلی دی ما لیدلی خو راغلی دی که نه
خو یاسر راغلی د ثوابې او د ملاکنډ خو د دغه بجلی د پیدایش د وجه نه امز د صنعتي زون حق او بیا د ثوابې د هغه افیم د کاشت د وجه نه چې کوم دوی واده ورکړی وه د هغې حق ګډون چې بیا نواز شریف ویل چې کاله ناک دی بیا ختم نو دغه حقوق خو دی وو د لکي مروزو په کرک کې یورانیم دي په تفصیل کې ډېر نه ځو داسې دي چې هغه په 80 کیلومترو کې هغه یورانیم یې چې کله په ځمکه کې پټ وو هغه کینسر نه کوي خو چې کله ښکاره کړي نو بیا ریډیشن کوي بیا کینسر کوي هغه ښکاره کړل یوډل یوه آنه د خیبر پښتونخوا یا د هغې علاقې نشته او الټا هغوی ته کینسر شروع شو او ډېر زیات شروع شو د تیلو ګیس به حیران شي چې هسه دي یعنی درې ځایونو کې د ستا تیلو ګیس پیدا دي ته واحده صوبه یې چې ته په تیل ګیس بجلی کې خودکفیله انرژي واحد ته خودکفیله یې په دې پاکستان کې او د دې باوجود د ټولو نه غریب ته یې د ټولو نه بېروزګاره ته یې د ټولو نه مسافر ته یې د ستا ټولې ټپې د سفر دي یعنی ته په یو مسافر کام کې بدل شوی دا خو وسایلو نه واپس راځو نو تګلار څه ده تګلار اول خو دا ده لکه څنګه چې موږ پرې عمل تر اوسه پورې کړی دی که غلط وي تاسو بیا تصحیح وکړئ اولنې دا دی چې په دې دومره ګمبیر ماحول کې دومره خرابترین معروض کې زمونږ سره د بې اتفاقۍ گنجایش نشته د دې کام سره د بې اتفاقۍ گنجایش نشته د دې کام سره د غلطۍ گنجایش هم نشته دا دوه زمونږ سره نشته چې دا نشته نو موږ تاسو ټول به اوسه خلک یو یعنی که زما خپله ډاکټري نه وي زما بچي په پېښور کې نشي اوسېدلی زموږ دا ټول ملګري د څونه یو د ټولو دا حال نو بې اوس هم ډېر یو موږ څه جاګیردار هم نه یو موږ څه خانان هم نه یو موږ څه کارخانهدار هم نه یو موږ یو هم ډېر غریب یا درمیانه طبقه ایله ګزاره کوو سفید پوشي ده نو دا زموږ بې وسي هم ده اوس په داسې حالاتو کې چې کله ځو نو موږ به اول خو دا وکړو چې د چا هر څه جنډه ده بس هغه ته سلام دی یا نه دی چې هغه ته احترام کوو مثلا آیا دا موږ ویلی شو چې سراج الحق پښتون نه دی مولانا فضل الرحمن پښتون نه دی ویلی شو دا آیا موږ ویلی شو چې تحریک انصاف دلته ووټ نه لري دا آیا موږ ویلی شو چې پښتو په اسفندیار خان په آفتاب خان یا په محمود خان باندې ختمه ده دا یو هم نه شو دا بل معروض دی نو چې دا معروض دی نو دا نه چېړو دا نه دي چېړل پکار او ورسره بل دا ویل پکار دی چې موږ چې کله خبره کوو په دې کې به ترخه ځای نه وو غرض به نه ساتو ذاتي که په دې کې موږ ووټ وغواړو که په دې کې موږ پارلمان ته تلل غواړو که په دې کې موږ ذاتي نوم نمایش کول غواړو که په دې کې موږ ذاتي ګټه کول غواړو که په دې کې موږ چوکۍ غواړو په دې کې که موږ مشري غواړو قسم دی که یو اتفاق راوړو نه کېږي د دې ټولو نه به تېرېږو نو بیا به کېږي او د دې ټولو نه ولسي تحریک تېر دی نو هغه چې اول وو نو خلکو یقین هم نه کېدو چې ګنې دا څه چې وایو دا نمونه به عملي شي خو هغه عملي بیا تاسو په مختلف شکلونو کې شکر ته ولیدو اوس په هغه سلسله کې چې کله مخکې ځو نو یعنی په هغه کې په انګریزي کې هریزنټل او ورټیکل وایي که نه دواړه به کوو یعنی په پلنوالي به هم خورېږو او په اوچتوالي به هم کم اوچتوو نو منزل ته به دا کام رسي په هغه کې دا داسې کېږي چې یو لکه څنګه چې تاسو د تنظیم خبره وکړه دویم تاسو په خپله وګورئ چې مشر ډېر ښایسته خبره وکړله چې ولکه دا خلک
د جلوس جلسې نه بغیر در سره ومني خدای شته کې ومني دا د سړیتوب وطن نه دی سره نه دا د سره نه د انسانیت وطن نه دی دلته به زور پیدا کوي دلته به احتجاج کوي نو د هغې دپاره یو دا ده چې لکه څنګه چې موږ هر کال کامي غونډه راغواړو دې ځل کامي غونډه کې دا مشران ډېر موجود وو نو په هغه کې چې کوم جوابونه راغلي دي د هغې بیا چې انګریزي کې ورته تھمیټک اسسمنټ وایي هغه وشو رزلټ معلوم شو په هغه کې د ستا پاکه موږ خپل نه دي یعنې څه چې خلکو وي موږ خپله رایه نه ده ورکړې چې څه خلکو رایه راکړې وه چې کوم تاسو راکړې وه هغه زموږ رایه وه نو په هغه کې دا ده چې د پښتنو مسلې کامي مسلې چې کومې غټې دي نو هغه یو خو امن دی فاټا ده ازغن تار دی د فاټا په صوبه کې شمولیت دی په وسایلو اختیار دی زموږ سره امتیازي سلوک دی یو ملګري دلته ذکر وکړو دا امتیازي سلوک وړوکی لفظ نه دی دا په وړوکي انداز کې در سره نه دی روان دا په ټي وي کې چې اوس کنځلې درته وکړې صرف داسې نه دی دا د ستا د په حواله سره په هر حواله سره ستا سره یو مېرنۍ مور نه مېرنۍ مور خو ډېره ښه ته په دې ملک کې ته پرېښودل نه غواړي ته ته ژوند حق نه درکول غواړي د ستا هېڅ شی په ده باندې ښه نه لګي مثلا یعنی روس وایي کافر دی ولې کافر دی وایي کمیونست دی نو هغه چې راغو کافر یې کړو ټول ملایان را جمع کړه وایي دا ګوادر ته تلل غواړي نو وجنګول څومره مړي وشو په لکونه لس لکه څومره زخمیان شو 6 لکه څومره خلک بې کوره شو 40 لکه ولې وایي دا ګوادر ته چین خو همغه کافر دی همغه کمیونست د روس په نسبت دی هغه شیونه خوري چې کم روس نه خوړل چې کم نمونه هم نشو اخیستی یعنی هغه شیونه هم خوري نو هغه چې راځي نو هغه وایي چې نه نه هغه هم زموږ په لار راځي او وایي نه دې خو مه زما په لار راشه د دې مطلب دا دی چې د ده جنګ د روس او د سوشلیزم سره نه و د ده جنګ زموږ د قسمت سره دی زموږ د قسمت بدلون نه قبولوي زموږ ښه ورځ نه کتل غواړي زموږ خپل وسایل نه کول غواړي نو په داسې کې دا امتیازي سلوک یعنی په ډېرو معنو باندې دی نو بیا چې کله د میډیا وګورې دا د پاکستان میډیا دا د ستا میډیا نه ده دا د پنجابي او د هندوستاني مجر میډیا ده د دې په باره کې دا الزام لګول کېږي چې پښتانه په میډیا کې سرمایه‌کاري نه کوي 3 مثالونه داسې دي خو د یوې زه برخه پاتې شوی وم چې کله پښتنو ټي وي چینل جوړول غوښتو دا د 2004 خبره ده دا د حکیم یوسفزۍ نه تپوس وکړو دا د بشیر شراني نه تپوس وکړو دا د نور البشر نوید نه تپوس وکړو دا د صلاح الدین صاحب زموږ د صلاح الدین لالا نه تپوس وکړو پاکې چې کوم شرطونه وکړه حیران بشي اب ډېر اوږده شي خو په آخر کې دا و 3 سرمایه‌کارو په وخت کې 15 کروڑه په کار په 2004 کې 15 کروڑ ډېر شي یعنی یو شرط باندې دوی خپه شو راغلو ما ورته وی منې ورسره ما په دې لاسانیه په وخت په مې ډوډۍ ورته کړې مې وی منې ورسره وې دا داسې مې وی منې یار بس موږ ته د میډیا په کار ده غیر نوم به وس سارنه هغه به د بیت نیکه د دعا نه شروع کېده هغه د ملالۍ په دغه به ختمېده په ټپه به ختمېده د هغې ریهرسل کېدو هغه 6 میاشتې خو پروګرامونه شول یعنی دغه یې کړل ریکارډ یې کړل په آخر کرتے نا اس کے بورڈ اور ڈائریکٹر جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ 8 ممبر ہوں گے ٹھیک ہے 8 ہوں گے 5 ہم ہوں گے 3 تم 2 ہوگی دربا مالکانی 15 با پنجابیان هم پنجابیان نه چې کم غریب پنجابیان نه ا پټو والا پیریان ماماګان زمونږ نیکان
یعنی په هغه کې ټلیفون وکړو ما ورته دا ومنې د بورډ اف ډایرکټر پاور ختم کړي هسې یو سریمونی دی نو هغه ورته چې د دې پاور بسي وی ډیزولوشن غفران صاحب وی ډیزولوشن اف د چینل د چینل ختمولو اختیار به د دې سره نو داسې به څوک جوړ کړي د بلوچستان ډیوایس اف بلوچستان نوم چېرته اورېدلی دا د بلوچو ټي وي وکړه دا د دوبۍ نه شروع وکړه دا چې کله مال شروع شو دا ټي وي شروع شو د دوبۍ نه دا سړی راغی اسلام آباد د اسلام آباد نه بس نو کویټه ته د کویټه ایرپورټ نه اته کله کېږي او اوچت شو نن هم نشته نن هم نشته هېڅوک نه مني چې چېرته شته ټولو ته پته ده چې دا په تیزابو کې اچولی شوي دی دا میډیا ستا نه ده چې میډیا د نه ده دا انکر چې کوم دی دا تبصره نګار په دې کې شرط دا دی لکه څنګه چې د پروموشن دی چې هغه یعنې اول خو په پښتون دی که پښتون وي نو داسې پښتون به وي چې هغه د اسلام او د پاکستان یا دا نمونه خبرې کوي د پښتون د پښتونولۍ یا د حقوقو خبره به نه کوي دا میډیا ده نو میډیا هم د ده شوه فوج هم د ده دی ایرفورس هم د ده دی نیوی هم د ده ده پبلک سروس کمیشن هم د ده دی فارن آفیس هم د ده دی فیډرل کارپوریشن هم د ده دی نو ستا په کې شویمه ده ستا دي څه نو دا د معروض په حواله سره د ډسکریمینیشن یا د امتیاز دا مې لا کم وي دا ډېر زیات دي نو اوس په داسې ماحول کې چې موږ مخکې ځو نو یو خو دغه تنظیم په دې کې هغه نمونه مخکې تلل لکه څنګه چې دې ځل قامي جرګې ویلي دي چې هماغه سوالنامه دی په درګې کې هم تاسو ټول د دې ځای خلک پارټیانې ملا دکاندار ریډې والا غریب مزدورکار ټول راووت موږ هم ټول راووت هغوی ته د درګې خپلې مسلې پیش کړي یو هغه سوالنامه ورکړي هغې جواب راواخلي نو دا نمونه په ټول ځایونو کې چې موږ وکړو نو دغه قامي پوهه او قامي ایجنډا سرته رسېږي د دې پرمختګ چې کوم دی نو په دې کې یو خو دا طریقه ده د هړتال جلسه جلوس دا خو په ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا سره پیرل دي لکه څنګه چې ذکر ډاکټر مشتاق صاحب وکړو که د درګې مسله پېښور مسله نه شي دا صرف درګې ته پاتې شي دا پکې سوال و چې کوم ملګري موجود وي که د کرک مسله صرف کرک ته مسله شي جوړ شي ولکه په ټولو مریان دا به سره پیرو د یو بل ملګري کوو نو دا به مخکې بوځو بیا په دې کې زموږ یو میډیا ده صرف دا سوشل میډیا چې کوم ده دا زموږ واحده میډیا